بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. ګرانو کتونکو، د ټولز هغه ټولونه چې زموږ څخه پاته دي، خو بیا هم هغه په دوام سره وایو او نن یو نوی موضوع در سره شریکوم چې هغه د ټرانسفارم موضوع ده، چې ډېر خلک په دې کې مشکل لري او خدای دې وکړي چې د دې ویډیو په کتلو سره د مشکل هم رفع سي. او د هغه تر مخه که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ کښېکاږئ. هغه ویډیوې چې موږ یې یوټیوب ته نوي اپلوډوو د هغه څخه به تاسې برخمن سي. او د هغه رقم زموږ ویډیو پر سوشل سایټو باندې فیسبوک، ټویټر، واټساپ پر دغو باندې تاسې شیر کړئ، تر څو هغه دوستان چې هغه هم غواړي ابتدایي فوټوشاپ زده کړي د دغه ویډیو څخه برخمن سي. دوستانو، نن راځو د ټرانسفارم په کمانډ باندې شروع کوو چې د دې وظیفه څه ده. دلته ما 3 لیرې راوړي چې یو بیکګراوند لیر دی او بل هم د دیوال لیر دی او بل هم د عکس دی چې موږ په اریزر ټول باندې تیر ویډیو کې موږ تاسې وویل اریزر ټول په میجیک اریزر ټول باندې موږ دا بیکګراوند ځینې ایسته کړي دي او دا شخص هم پاته. که چیرې هر ټول تاسې کلیک کړی وي د هغه سره د ټرانسفارم کمانډ نه راځي، خو که یوازې موو ټول تاسې سلیکټ کړی وي د هغه سره لوړ دلته د ټرانسفارم کمانډ راځي چې دلته یې لیکلي دي شو ټرانسفارم کنټرولز. که چیرې اوس پر دې زه کلیک کړم دا لیر انتخاب دی، او که چیرې کلیک کړم په لیر پینل کې هم دلته دا لیرونه انتخاب دي، خو د دې ټرانسفارم نه شو کېږي. که چیرې دا علامه زه ټیک مارک کړم نو په هغه صورت کې د دې ټرانسفارم شو کېږي. موږ ته معلومیږي چې دا عکس چې سوی دی سلیکټ دی. د هغه رقم که چیرې تاسې بیرته دا ایسته کوئ، ایسته یې کړئ د دې علامې په کلیک کولو او غیر فعالولو سره هغه به راسي او هغه به ایسته سي. بل کمانډ دا دی که چیرې موږ پر دې لیر باندې کلیک وکړو په اتومات ډول دا هم کلیک سوی دی. که چیرې زه شو ټرانسفارم ووهم دا به هم ټرانسفارم ښکاره کړي. که پر دې کلیک وکړم دا به هم، او که د هغسې شاته پر شاته لیر باندې کلیک وکړم هغه به هم سلیکټ سي. خو که چیرې د اټو سلیکټ برخه غیر فعاله وه بیا موږ نسو کولی چې بل لیر سلیکټ کړو. هر څونه واره چې زه پر ده کلیک وکړم دی د دا حالت څه نه وځي. نو په هغه صورت کې که چیرې تاسې نوی فوټوشاپ انسټال کړي وي او دا برخه یې غیر فعاله وي، شاید تاسې د دا مشکل سره مخامخ سئ. نو په هغه وخت کې تاسې د اټو سلیکټ برخه فعاله کړئ، بیا چې هر لیر تاسې سلیکټوئ هغه په اتومات ډول سره سلیکټیږي، او که دا نه فعاله بیا نه سلیکټیږي. په هر صورت هغه کسان چې هر ګړی دا انتخابوي او غیر انتخابوي د هغه دپاره به شاید مشکل وي. خو که چیرې دا زه غیر انتخاب کم او لاړ سمه ایډیټ منیو ته د ټرانسفارم فری ټرانسفارم کمانډ چې کنټرول یې ټي ده دا هم هغه به انتخاب سي. د بیرته ایسته کولو لپاره یا هم پر دې باندې ډبل کلیک وکړي پر عکس باندې دا به ایسته سي، او یا هم انټر بټن ووهئ هغه به ایسته سي. او دغه رقم دلته کله چې دا کنټرول ټي موږ ووهو شارټکټ یې کنټرول ټي ده. که چیرې دا موږ ټرانسفارم کړو د دې سره یو پراپرټیز بار خلاصیږي چې په اخر کې د ټیک مار علامه ده، که دا کلیک کړو هغه به ایسته سي. دا یې د ایسته کولو طریقې. اصلا د ټرانسفارم معنا او وظیفه دا ده چې د عکس بدلول په څو طریقو سره دي. فرضاً دا عکس دا شخص اوس ولاړ دی لاس یې دې خواته، زه غواړم چې دا ټرانسفارم کړم لاس یې دا بلې خواته راشي، دا سره ویې څرخوم پر 180 درجې به یا فلیپ هوریزنټل یې واړوم. نو د ټرانسفارم معنا همدا ده. دا تاسې په ټکسټ کې هم کولی سي، یعنې په خط کې هم دا ټوله کمانډونه چې موږ تاسې په ټرانسفارم کې دلته په عکس کې اپلای کوو دغه رقم په خط کې هم کېږي. هغه کسان چې هغه تر خطه پورې خپل پروجیکټ وي هغه کولی سي چې د فری ټرانسفارم دغه کمانډونه په ذهن کې وساتي او پر خط باندې اپلای کړي، کوم مشکل نه جوړوي. دوستانو، راځو ایډیټ منیو ته. دا هم د ټرانسفارم وظیفه چې شارټکټ یې کنټرول ټي ده. که چیرې زه د کیبورډ څخه کنټرول ټي ووهم هغه به انتخاب سي. او که چیرې شو ټرانسفارم وي دا ټرانسفارم فعاله نه دی، فقط هغه ایریا هغه علاقه یې تاسې ته درښیي. خو که چیرې پر دا لین باندې زه داسې ودرېږم داسې یو شکل موس انتخابوي، کله چې کلیک پر وکړم دی به هغه خام لینونه به یې تیز سي. بیا راځم کلیک پر کوم داسې، اوس خو په نقطه نقطه سره دي. که چیرې دا زه راغټ کړم دا داسې په نقطه نقطه سره دي، اما که چیرې زه پر دې باندې
موس داسې شکل واخیستی بیا کلیک پر وکم دا به په یوه لیکه سره انتخاب شي. اوس زموږ ترانسفارم انتخاب شوی دی خو که چیرې دا نه و په هغه صورت کې بیا هغه نه دی انتخاب فقط هغه ایریا یې موږ ته راشي. دوستانو کله چې موږ کنټرول ټي ووهو ترانسفارم انتخاب سي نو په ایډیټ منیو کې د ترانسفارم په برخه کې نن پر دغو برخو باندې بحث کوو چې دې ته سکیل، روټیټ، سکیو، ډیسټورټ، پرسپیکټیو، وارف، روټیټ یو سل اتیا درجې، روټیټ دا ټوله موږ تاسې وایو 90 درجې، کلاک او کاونټر کلاک او دغه رقم فلیپ هوریزنټل، فلیپ ورټیکل دا برخو باندې نن بحث کوو. خو که چیرې د ایډیټ منیو د خوا څخه تاسې داخلیږي هم صحیح دي او که چیرې پر عکس باندې راسته کلیک کوئ هم دغه منیو درته خلاصیږي. راځو د دې ټولو شارټکټونه موږ دسته وایو ځکه چې په هر وار کلیک کولو سره تاسې هر کمانډ ته ځئ شاید ستاسې پروجیکټ یو څه ځنډنی سي. نو په فوټوشاپ کې مهم اړخ دا دی چې هغه موږ باید شارټکټ کلیانې یوز کو استعمال یې کو. نو راځو شارټکټ کلیانې زه د دې تاسې ته ښیم چې اول کمانډ د سکیل په نامه سره دی. د دې وظیفه دا ده چې عکس کوچنی کوي او غټوي خو که چیرې اوریجنل حالت د لاسه ووځي موږ یې کوچنی کو او که چیرې اوریجنل حالت موجود وي بیا یې کوچنی کو. نو هغه که چیرې موږ ترانسفارم څخه د باندې پر دا کونج باندې داسې کلیک وکړو د موس علامه به په دا شکل سره بدله سي. که چیرې د شفټ تڼۍ ونیسو او بیا یې کوچنی کو نو دی به کوچنی سي په هغه خپله اندازه سره او که چیرې د آلټ تڼۍ ونیسو دی کوچنی کو دی کوچنی کیږي اما د عکس کوالټي ورسره تغییر کوي. یعنی دا شخص اوس ډنګرو موږ غواړو چې په داسې اندازه سره جوړ کو په چاق صورت سره سي یعنی دا عکس معلومیږي چې دا یو څه سره کش سوی دی دا عکس او که چیرې تر هغه هم ډنګر په داسې شکل سره په هغه وخت کې چې موږ د شفټ تڼۍ نیولې وي او د ترانسفارم پر کونج باندې د موس بڼه هم تغییر کړې وي په کلیک نیولو سره کلیک به نه یې لګوئ په همدې شکل سره. او که چیرې وغواړو چې د عکس کوالټي دې تغییر نسي نو آلټ شفټ دواړه نیسو او راځو پر دا کونج باندې کلیک کوو حرکت ورکوو نو دا د عکس کوالټي تغییر نه کوي اما عکس چیش کیږي کوچنی کیږي. اوس که چیرې دا د مابینز انکرفاینټ یې تاسې وګورئ یعنی د دې هدف دا دی که دا چیرې پر مابینز و عکس به پر مابینز کوچنی سي او که چیرې موږ د دې ځای څخه دلته راو او بیا آلټ شفټ تڼۍ ونیسو کوچنی یې کو دا به پر هغه ځای کوچنی کیږي یعنی د اوږې پر برابر باندې صحیح چې دا بیا موږ په روټیټ کې هم پر دې باندې بحث کوو دا به بیرته مابینز ته راو. نو د سکیل هدف دا دی که چیرې آلټ تڼۍ ونیسئ دی به پر مرکز کوچنی سي او که چیرې شفټ تڼۍ ونیسئ دی به د چاغښت او د ډنګروالي هر څونه چې تاسې د عکس کشوئ او کوچنی کوئ او تنګوئ هغه کولای سي او که چیرې آلټ شفټ ونیسئ دی به په خپل اوریجنل کوالټي کې کوچنی او غټ سي. دوهم د روټیټ یعنی څرخول د عکس څرخول د دې کمانډ چې د دې شارټکټ هم موږ تاسې ته وایو یعنی د عکس څرخول دي هغه که په هره طریقه سره وي فرضاً که چیرې موږ د عکس څخه د باندې پر کونج ته نږدې داسې موس ونیسو موس به د ویکټورو علامه کښیږدي دوه ویکټورونه یعنی دا په دې معنا دا که چیرې په تلیفون کې دا شی راسي هم تاسې پوه سئ چې دا عکس یا دغه جسم په همدغه شکل سره کیږي هر ځای چې په هر پروګرام کې داسې شکل تاسې ته رالي پوه سئ چې د دې هدف څرخېده دي. نو د روټیټ لفظ هم څرخول دي موږ د عکس داسې څرخوو په همدې طریقه سره او که چیرې موږ د څرخېدو سره د شفټ تڼۍ ونیسو نو دا بیا پر لس درجې باندې څرخیږي او خو زموږ په اختیار و ده مخکینی زموږ په اختیار و او په دې څنګ کې د موس څخه لوړ تاسې هغه درجه د زاویې هم وینئ چې 50.3 درجې دا کوږ سوی دي. که چیرې موږ نور حرکت ورکړو 70 درجې 80 درجې بالاخره 90 درجې ته موږ ورسوو نو هغه په داسې شکل سره وي او که چیرې موږ شفټ تڼۍ ورسره کښېکاږو او بیا څرخېدو ته ادامه ورکړو دا پر 15 درجې باندې چیش کیږي څرخي لکه د ساعت د ثانیهګر په ډول سره. نور موږ نسو کولی چې 48 درجې کو 15 دی نور به 60 راسي
دغه څخه وروسته به 15 راسي. 15 درجو باندې دی چې کوي حرکت کوي. د دې کمانډونو کار هم هغه وخت دی چې تاسو خپل په پروجیکټ کې یو داسې ځای سره مخامخ سئ چې هغه غواړي چې پر زاویه باندې عکس وڅرخوي، غواړي چې پر اوریجینل حالت کې عکس کوچنی کړي او بیرته یې غټ کړي. نو دا په هغه وخت کې موږ د دې کمانډ څخه د ټرانسفارم د کمانډ څخه او دغه رقم د سکیل او روټیټ د برخې څخه موږ کار اخیستلی شو. او که چیرې دغه د ماوینز انکرپاینټ موږ دلته راوړو کښېږدو او بیا د روټیټ کمانډ ته موږ حرکت ورکړو، نو عکس به پر دغه محور باندې شاوخوا داسې ګرځي. خو دا دې کې ستاسې سر په خلاص. او که چیرې دا موږ بیرته مابینځ ته راوړو او یا هم د عکس څخه د باندې داسې راوباسو، وروسته بیا موږ دې ته حرکت ورکړو، دا به یعنې د ثقل مرکز همدغه دی. دا چې هر چیرې موږ یوسو پر هغه محور باندې به عکس چیش کېږي راڅرخي. بل راځو د سکیو کمانډ دی چې د دې وظیفه دا ده چې عکس په یو داسې مستطیلي بکس سره تبدیلوي چې هغه 2 کنجانې غواړو چې کش ورکړو او هغه داسې د دې د شارټکټ څخه موږ کار اخلو. که چیرې دا کلیک هم پروا نه لري، په همدې شکل سره یوه خوا او بله خوا او دغه رقم کولی شو چې د سر د خوا څخه یوه خوا او بله خوا داسې کوچنی کړو. صحیح. الټ نیولو سره او دغه رقم د کنټرول او الټ په نیولو سره هغه چیش کېږي، دواړې برخې یې مایل کېږي. فرضاً ما کنټرول الټ ونیول، زه داسې حرکت کوم، دواړې برخې حرکت کوي. په تیر ځل کې خو یوې برخې حرکت کوي. صحیح. اما که چیرې زه کنټرول الټ ونیسم، دواړې برخې حرکت کوي. خو د سکیو موږ وویله چې سکیو باید که چیرې موږ دلته کلیک وکړو هغه حرکت کوي، او که چیرې د شارټکټ څخه موږ کاروو نو موږ به راولاړ سو، کنټرول تڼۍ به ونیسو او پر دې انکرپاینټ یا پر دا بکس باندې به پر خالي لین نه، پر دا بکس باندې به کلیک وکړو، حرکت به داسې ورکړو. دا یې هغه حالت دی چې شارټکټي حالت دی. صحیح. او که چیرې الټ ورسره ونیسو نو دی به دواړې خواوې چیش کړي کوچنۍ کړي. دغه رقم به دواړې خواوې د ټولو عرض باندې نه، عرضونه بیا دواړه مختلف شي. او که یې غواړو چې دواړه ټولز یې حرکت وکړي، یعنې دواړه ټوله یې حرکت وکړي، هغه په دې شکل سره. بل راځو د ډیسورټ په نامه سره یو کمانډ دی. که چیرې پر دې کلیک وکړو هم کار کوي، خو موږ یې شارټکټ استعمالوو. د ډیسورټ معنا دا ده که چیرې موږ د عکس دا یو کونج غواړو چې کلیک کړو، نو د کنټرول تڼۍ که ونیسو، دلته راسو، موږ دا یوه کونج ته یې حرکت ورکولی شو. په همدې شکل سره موږ جوړولی شو، یو کونج یې حرکت کوي. او که چیرې موږ کنټرول الټ ونیسو نو بیا به دوه کونجان چې یوې دا مخامخ کونج دی، بل یې دا کونج دی، دا به حرکت وکړي. صحیح. او که چیرې موږ شیفټ کنټرول الټ 3 سره ونیسو او بیا حرکت ورکړو، نو عکس به پر مخ داسې راغټ سي. که غواړو داسې کوچنی کړو او که غواړو دا هم داسې کوچنی کړو، پر مرکز د ثقل به دی چیش کوي، هغسې په هر شکل چې موږ غواړو جوړولی شو. په همدې ډول سره کولی شي چې هر رقم تاسې خپل پروجیکټ جوړوي، فقط موږ یې کارکردګي تاسې ته ښیي. دغه رقم دا ټول کمانډونه پر دې باندې هم اپلای کولی شي. د مثال په ډول موږ غواړو چې دا شخص او دا دیوال موږ لاندې فرش وګرځو او دا شخص پر ودرېږي. هغه څنګه کېږي؟ داسې کنټرول ټي به تاسې ووایي، دې ته به داسې حرکت ورکوي او دا به راوړو، دلته به یې په همدې شکل سره کښېږدو. اوس موږ غواړو چې دا بیکګراونډ دې د فرش په ډول سره تبدیل شي. هغه څنګه؟ موږ راځو کنټرول شیفټ الټ نیسو او دغه کونج ته داسې حرکت ورکوو. په همدې ډول سره دوستانو ګورئ، دا مخکې یو د دیوال عکس و، اما موږ داسې تبدیل کړي لکه فرش چې دا مځکه همداسې فرش شوې وي، یعنې دا خښتې یې څه غټې سوې، د فایغې یې کوچنۍ سوې. دا موږ د کم کمانډ په واسطه سره کولی سو؟ موږ یې د سکیو کمانډ په واسطه سره موږ وکړي چې کنټرول شیفټ الټ مو ونیوي او
کش مو کوي د هغه څخه مو داسې شکل جوړ کړي. یا هم په بل شکل سره موږ کولی سو چې سلیکشن ټول واخو او دلته یو کوچنی باکس جوړ کړو، شیفټ F5 وو، دې ته رنګ ورکړو. دغه در مخه چې موږ رنګ ورکوو باید دلته موږ نوی لیر واخو او دلته شیفټ F5 وو، دې ته موږ تور رنګ ورکړو. اوکې، کنټرول ډي سره به سلیکشن ایسته کړو، دا به یو څه راغټ کړو په همدې شکل سره او موو ټول به راواخو. د دې د الټ په نیولو سره به یوه کاپي د دې څه واخو په همدې شکل سره کنټرول ټي به وو، کنټرول شیفټ الټ به ونیسو، دغه علاقه به یې په همداسې شکل سره وربدله کړو او بیا په دغه کنټرول شیفټ الټ سره به دا دومره داسې غټ کړو په همدې شکل سره. په همداسې شکل سره موږ څه جوړ کړي؟ ویکټور جوړ کړي. اوس غواړو چې دا په جلا جلا لیر کې دي، غواړو چې دا موږ په یوه لیر کې واچو، یو لیر ځینې جوړ سي، یعنې دا جلا عکسونه دي. که دا زه هایډ کړم هغه به په داسې شکل سره وي او که یې ان هایډ کړم بېرته به داسې وي. دا دوه لیرې دي. که غواړو چې موږ دا په یوه لیر بدل سو، کنټرول ای یې شارټ کټ دی. کله چې مو کنټرول ای د کیبورډ څخه ولې دا یو لیر سو. دا هم په لیر پینل کې یو بله مهمه خبره چې تاسې مې په یاد درکړه. اوس که چیرې کنټرول ټي وو، دا یو لیر دی او کنټرول شیفټ الټ ونیسو، په همدې شکل سره موږ کولی سو چې دا په داسې شکل سره غوره کړو او یا هم په داسې شکل سره غوره کړو. مختلفې طریقې تاسې په هغه باندې چیش کولی سي، عملي کولی سي، که مشکل نه جوړوي. دغه رقم تاسې یو باکس هم جوړولی سي. باکس په دې شکل سره چې نوی لیر به واخو او یو دونه اندازه به موږ فیل کو چې دا به د باکس یوه خوا سي. د دې څخه به ډپلیکیټ واخو او د دې رنګ به په همدې شکل سره دوستانو موږ کولی سو چې دغسې یو باکس جوړ کړو. تاسې پر دې باندې هم تمرین وکړئ، مختلف جسمونه د دې څخه جوړ کړئ. نو تاسې کولی سئ چې د ټرانسفارم د کمانډ څخه هم دغسې کار واخلئ او یا هم د هندارې افیکټ ورکړئ. فرضاً دا جسم ته موږ افیکټ ورکوو، دې څخه به موږ ډپلیکیټ لیر راسته کلیک پر دا لیر باندې کوو، ډپلیکیټ لیر ته راځو، یو ډپلیکیټ لیر د ده څخه اخلو، یعنې پټ کاپي دوهمه، هغه کنټرول ټي انتخابو، ټرانسفارم چې مو انتخاب کړي، دلته به ولیکو چې فلیپ هوریزنټلي. په همداسې شکل سره که چیرې موږ د دې اپیسټي لږ ورخامه کړو په همدې ډول سره، یعنې موږ د هندارې افیکټ چې میرر افیکټ ورته وایي هغه کولی شو دا جسم ته ورکړو. تاسې پر دې باندې پریکټیس وکړئ، انشاءالله الرحمن ستاسې سر به خلاصېږي. دغه رقم که چیرې موږ وغواړو چې یو عکس پر دا چمني باندې موږ داسې ولګوو چې پکې څوک پوه سي دا پر دې اوار سوی دی، نو راځو دا عکس به موږ کنټرول ټي انتخابوو، عکس یو څه راغټوو، کنټرول په نیولو سره دا برخه یې هم دلته راوړو او دغه رقم یې دا برخه هم دلته راوړو. عکس کوچنی کوو، کنټرول شیفټ الټ نیسو او دا برخې ته یې داسې حرکت ورکوو. په همدې شکل سره دوستانو څوک په دې پوهېږي چې دا دلته تختې ایښودل سوي دي او تر هغه کوټې تر دروازې پورې دا دغسې لاره ده، څوک په دا نه پوهېږي دا مخکې دا چمن هم و. یعنې موږ کولی سو چې عکس په داسې مشکلو ځایو کې د ټرانسفارم د کمانډ په واسطه سره موږ اپلای کړو او خپل
مشکل په حل. بل راځو کنټرول ټي وهو او د وارف په نامه سره کمانډ دی. کله چې پر دې باندې موږ کلیک وکړو د دې سره یو منیو راځي. موږ غواړو چې دا عکس په هره طریقه سره موږ داسې کوږ کو، په هره طریقه سره موږ کولی شو چې هغه عکس چیش کو جوړ کو. او دغه رقم دلته د وارف کمانډ هم سته چې هغه موږ په که وغواړو چې په دې عکس کې موږ افلای کو، موږ غواړو چې دا عکس باندې د وارف کمانډ افلای کو، نو وارف ته راځو. دا عکس غواړي چې په مختلف شیپو سره په داسې شکل سره غواړي، که په داسې شکل سره غواړي او دغه رقم په داسې شکل سره خو تاسې خپل ټوله شکلونه تاسې در سره وګورئ. هر شکل چې مو خوښ په هغه شکل سره هغه شکل انتخاب کړئ تاسې، او دلته د ټیک مار علامه ووي، دا په هغه شکل سره چی شي بدل شي. او که دغسې ساده غواړئ چې حرکت ورکړئ په کتل ته موس ونیسئ هرې خوا ته کولی شي چې دا عکس جوړ کړي او دغه یې کړي. بل مهم کمانډ دا دی چې که غواړئ چې د دې څه د صفحې شکل واخلي، یعنې اکثر عکسونه داسې لکه صفحه داسې صفحه چې اوړي داسې شکل یې غوره کړي. پر دا کونج باندې به کلیک وکړئ، کنټرول به ونیسئ او دې ته به داسې حرکت ورکړئ. دوه انکر پوینټ راځي، هغه یو به یوې خوا او بلې خوا ته خپل په طبیعت باندې به ثبت کړئ او بیا به د انټر تڼۍ ووهئ. نو دا عکس به په داسې شکل سره راشي لکه صفحه داسې به اوښتې وي. تاسې کولی شئ چې پر مختلفو عکسو باندې دا کمانډونه تاسې چیش کړئ افلای کړئ. دغه رقم موږ کولی شو چې د میرر افیکټ چې مخکې مې یادونه وکړه په دې عکس کې وکاروو. څنګه دا عکس دی، موږ غواړو د دې څخه دا یو لیر دی، پر دې لیر باندې موږ عکس ایښی، غواړو د دې څخه ډپلیکیټ واخلو، نو پر دا ځای باندې به راسته کلیک کوئ، ډپلیکیټ لیر ته به راسئ، اوکې به یې کوئ. وروسته له هغه څخه به کنټرول ټي ووهئ او عکس په فلپ هوریزنټل حالت ته واړوئ او دا به داسې راکش کړئ. د دې سره به یې داسې یو ځای کړئ، بیا به انټر ووهئ. نو په داسې شکل سره دوه عکسونه موږ په فوټوشاپ کې جوړولی شو. دوستانو تاسې دا ویډیو نیم ساعت یو ساعت تاسې سره پریکټیس کړئ او د ټرانسفارم په ټول حالت باندې باید تاسې سر خلاص کړئ. که چیرې زموږ څخه یو کمانډ پاته سوی وي موږ ته کمنټ وکړئ، موږ ستاسې د کمنټ هدایت حتما درکوو. روټیټ 180 په همدې شکل سره، او که چیرې موږ عکس ته روټیټ ورکړی وي په داسې شکل سره موږ 180 داسې وي، او که موږ ورته ووایو چې په 180 یې واړو د شخص سر به دا بل طرف ته راشي. او دغه رقم پر 90 درجې د ساعت پر 90 درجې باندې دغه رقم پر بل 90 درجې خو دا تاسې ټوله د سره دغه کوي. فلپ هوریزنټل په همدې شکل سره کېږي چې د دې شخص لاس په خوا دې خوا ته کولی شي چې اوس یې بېرته هغه حالت ته یوسئ، لاس یې دا بلې خوا ته راشي. یعنې کله چې موږ په هنداره کې ګورو هغه زموږ تصویر چپه موږ ته ښیي، دا هم هغسې کار کوي چې تاسې بیا د سره پریکټیس کړئ، انشاءالله کم مشکل به نه وي. دوستانو که چیرې دا ویډیو ستاسې خوښه سوې وي نو بیا یادونې درته کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ، پر سوشل سایټو دا ویډیو د سره شیر کړئ، او که چیرې کوم کمانډ زموږ څخه پاته سوی وي موږ ته کمنټ وکړئ، او بیا که مو هم په کوم ځای سر نه خلاصیږي موږ ته کمنټ وکړئ، موږ ستاسې د کمنټ اپلای ضرور درکوو او ستاسې مشکلاتونه موږ در حلوو. نور مو وخت نه نیسم، شاد آباد بریالي واوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.